بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې چا د واده دپاره یا د کور د جوړولو دپاره پیسې جمع کوي مثلا اوس یې 15-16 لک روپۍ جمع کړي دي په دې چې کور به په جوړ کړم یا واده زوی ته پر وکړي. محترمینو، که د چا سره پیسې وي هغه نصاب ته رسېدلې وي چې د هر رنګه ضرورت دپاره د ایښې وي، که کور په جوړوي که واده په کوي، لیکن هغه پیسې نغدي دي نصاب ته ورسېدلې، کال پر تیر سو، پر دا پیسو باندې زکات واجب دی. ها که چیرې د کال د پوره کېدو څخه مخکې د خرڅ کې مصرف کې نو پیسې پاته نه سوې، زکات هم نه دی پر واجب. خو که دا پیسې پرتې وي چې د هر رنګه ضرورت لپاره د ایښې وي او دا نغدې پیسې وي نو پر دې باندې زکات واجب. په حواله سره د شامي جلد نمبر 2 صفحه نمبر 216 البحر رایق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 216 د زکات مسایل انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 296. والسلام.